جنرال موبین په 2 پیسو شو، خو ولې او څنګه د چا په امر یې افغان ملي لوبډلې ته اخطار ورکړی و او افغانانو یې څنګه ورته سابه په مالګه کړل. د ویډیو تر پایه ضرور راسره اوسئ ترڅو خبر شئ چې د دغه سړي چټیاتو ته خلکو څه غبرګون ښودلی دی. وروسته له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې د جنرال موبین غږ خپور شو چې د کرکټ ملي لوبډلې ته یې اخطار ورکړ، نو د ټولو رسنیو ګڼ شمېر کارکوونکو سختې خبرې کړي. نو دا چې له داسو سختو غبرګونونو سره مخ شو، وروسته جنرال موبین په خپلو خبرو پښیمانه شو. خو له پښیمانه کېدلو مخکې ورته د اټک پښتون په نوم یو چا لیکلي دي چې د سپېڅلي بیرغ او ملي اتلانو په اړه دې چې څه ویلي بیرته یې واخله. که هدف دې دا وي چې په دې خبرو سره د پاکستان خلاف لوبې لپاره د ملي اتلانو روحیه ضعیفه کړي او خپل هدف ته ورسیږي، دا هغه خوب دی چې هیڅکله به هم په رښتیا نشي. زه او ټول ملت د طالبانو بیرغ ته احترام لرو، خو دا یاد لره چې د یو تحریک او ځانګړي ډلې بیرغ هیڅکله د ملي بیرغ ځای نشي نیولی. تر څنګ د افغان ومن له ګروپ څخه بیا پوسټ شوی دی او لیکل شوي دي چې یو بیرغ چې 100 کلو کې ورک نشو، ستا د 100 ورځو حکومت کې خو بیخي نشي ورکېدلی. دا درخت یوه ټوټه نه ده، دا د دې ملت د ملي ناموس نښه ده. د لکونو شهیدانو د وینو په قیمت ژوندی ساتل شوی دی. دا ملي شناخت دی، د دښمن خلاف د انګیزې او الهام څپه ده. دا د ځوانانو په سینو کې د وطن دوستۍ تودوخه ده. دا نه ورکېدونکی هویت دی. زه ورځه د همزورو ښایه چې څنګه کېږي. او د ټولنیزو رسنیو فعال کارن نجیب ننګیال لیکلي دي د ملي ټیم لوبغاړو ته تهدید تر ټولو پاست او پنجابي عمل دی. دا کار یوازې او یوازې د طالب په څېر بې پاسه دښمن کولی شي. سپین کفن خلک در سره نه مني. همدارنګه په بل پوسټ کې لیکلي دي چې جنرال موبین وایي سپین بیرغ په زور پرې منم. زه ښه شوه دا خو یې ومنله چې دا ملت تاسې سره نه دی، نه مو د سپین کفن منونکی دی، نه مو د نظام او واکمنۍ. په رضا دا ملت هیڅکله تاسې سره نه دی. تاسو په زور او جبر حاکمان یاست. دا نن د ټوپک شپیلۍ د دې ملت له سره لرې کړئ، دوی به تاسې ته لاړې در توف کړي. د جبر او زور نظامونه ډېر ژر چپه کیږي. تاسې ټول هم دا پوسټ یاد ولرئ. د کبر دا کاسه به ژر چپه شي. فرعوني نظام ته به ډېر ژر یو موسی پیدا شي. د یو ظالم او زورور نوم در سره یاداشت دې خاورې ډېر کبرجن سرونه مات کړي. جبار فراز بیا د لوبغاړو د ژوند په اړه لیکلي دي چې زه تر دې وروسته د ملي لوبغاړو لپاره وطن خوندي ځای نه بولم. په زرګونو موبینان ګرځي. بدله دا ده چې واک او توپکان دواړه لري. د ملیتوب او بیرغ دوستۍ په تور خو یې هسې هم مرګونه روا دي. نو وروسته به صرف یوه رسنیزه بخښنه وغواړي او د عاملینو د نیولو امر به وکړي. جان آغا بهار لیکلي دي چې سخت بېوسه یو. د وطن جبر دومره بدګیر کړي یو چې د وطن د درې رنګه ملي بیرغ په دفاع او د بدخواهانو په غبرګون کې فزیکي برخورد، لاریونونه او اعتراض خو پرېږده، ان پر فیسبوک او ټویټر شعاري لیکل هم نشو کولی. د هغه بیرغ لپاره چې یوازې په وروستیو 7 کلونو کې د هسک ساتلو او د لویدلو څخه د ژغورلو لپاره یې نږدې 80,000 شازلمې خپلې وینې نذرانه کړې. په 13 له پاسه یوه پیړۍ کې په 100,000 ککرې یې دفاع ورغړېدلي. د هغه ملي بیرغ دفاع چې تر سیوري لاندې د دې وطن نوي نسل ښوونځی او پوهنتون ولوسته، ماستریانې او دوکتوراوې یې وکړي، په خپلو مخونو یې نقاشي کړ. زموږ د وطن او خلکو هویت یې نړۍ ته وړاندې او تعریف کړ. خو زموږ د سترګو پر وړاندې د ارګ له څلې ښکته شو. له دوکانونو او بازارونو یې ورک کړ. په دیوالونو نقاشي شوې بڼه یې په سکرو او تورو رنګونو توره کړه. بس د وخت او تاریخ دا جبر به هم تیر شي، خو هیر به نه شي. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیده. زموږ د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره یوټیوب چینل مو در سره سبسکرایب کړئ. همدارنګه خپل نظریات مو هم را سره په دې اړه کولی شئ د کومنټ په برخه کې شریک کړئ. موږ ستاسو په مثبتو نظرونو هم ویډیو جوړوو. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ولرئ. الله مو